کوم انسان چې په ژوند کې ناکامه سوی نه وي، هغه په ګرد عمر دولتمند نسي کېدی، هغه ترقي نسي حاصلولی، هغه کامیابه انسان نسي جوړېدلی چې تر څو پورې ستا په ژوند کې یو تلخي نه وي راغلی، یو مصیبت نه وي راغلی، یو پریشاني نه وي راغلی، د یو طوفان سره ته نه یې ټکراو سوی، تر هغو پورې ترقي ته نسې موندلی. او خبره داسې ده چې تر څو پورې به ته انتظار کوې چې ته ودرې زه به پلانکی مشن په مخه راخیستی دی، دا به در سره رسومه چې زه دومره پیسې پیدا کړم، دومره سرمایه پیدا کړم یا دومره طاقت پیدا کړم، بیا به زه دا کار چې دی هغه په مخه باندې راواخلمه. نو تر څو پورې به تاسو انتظار کوئ، اکشن واخلئ، سوچونه مه وئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. هر مخصن موږ دلته پر دا یوټیوب چینل باندې مجلس کوو. نن به موږ مجلس کوو چې څنګه تاسو د سوچو د دنیا څخه راوځئ او عملی اقدام واخلئ. خپل کم سوچ فکر منصوبه او منصوبه چې تی په مخ راخسي در څو پورې به تی سوچونه پر وای راسي چې نن څخه دغه شروعات وکړو چې بای پلانکی کار ما په مخ راخسي دی، زه به دا در سره رسومه. در څو پورې به زه به سوچونه پوم چې ته ودرې زه دومره پیسې پیدا کړم، دومره دولت پیدا کړم، بیا به چې دی هغه دا کار په مخه راواخمه. بای تا ته هېڅوک انتظار نه کوي، وخت چې دی هغه په ډېر چسپاندې باندې تېرېږي، په نن پسې سبا راځي، خو ستا در اوسه پورې منصوبه چې ده هغه نه ده کامیابه سوې. ته به لا د یو ښه وخت په انتظار یې چې ته ودرې زه کامله سم، مکمله سمه، دا پلانکی شی وموندمه، بیا به داسې کار، دا پروجیکټ و دا کاروبار به په مخه اخمه. بای سوچونه مه وه، اکشن واخله. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو دوستانو. خو د دې څه مخکې تاسو دا د نقیبي کلزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. ستاسو په تعاون باندې دغه چینل ورځ په ورځ په ترقي باندې روان دی. شکر دی الحمدلله. در 40,000 څخه زیات چې دی هغه ویورز دلته ماله راغلي دی. یوټیوب ماله دغه ریپورټ راواستول چې بای ستا ویډیوګانې در 40,000 کسانو پورې رسېدلې دي. نو انشاءالله دا خو ابتدایي ورځې دي، که خدای کول دغه یوټیوب چینل به پر مخ هم ولاړ سي. نن به موږ پر دا مجلس کوو چې تاسو سوچونه نه د سوچو دنیا څخه راوځئ، اکشن واخلئ، عملي اقدامات واخلئ او کم کار چې په مخه راخیستی دی دا در سره ورسوئ. خو د هغه څه مخکې دا یوټیوب چینل چې دی هغه زما هغه سبسکرایب کړئ او دا د ګنټۍ بټن دباو کړئ. هر مخصن چې بیا نوې ویډیو راځي در تاسو اول د واره در ورسیږي. او په د واتساپ ګروپو کې دغه لینک هم واستوئ. دوستانو تاسو کله سوچ ولی دی؟ راځو به موضوع لره. تاسو کله پر دا باندې سوچ ولی دی چې د اول سایکل چا جوړ کړي؟ خو د سایکل چې دا اوس موجوده حالات دی د دې څه مخکې د سایکل څه طرح صورتیال ول نه؟ یا اول د واره موټرسایکل چې دی هغه چا جوړ کړي؟ دا موټرسایکل دغه طرح و لکه دا اوس په دا اوس شیپ کې دی، که د دې څه مخکې د موټرسایکل مختلف صورتیالو. دا کمپیوټر چې چا جوړ کړی دی نه، اول د واره دغه کمپیوټر دا طرح جوړ سلو، که د دې څه مخکې د دې شکل و صورت و سیسټم و طاقت و شیان او شکل یې دا ګرد سره جلا ولو نه. او دا آیفون چې دی، دا سمارټ فون چې دی، د دې څه مخکې دا فون دغسې ولو، که د اول د واره بس یو دم دغه طرح کامل او مکمل جوړ سلو، هر فیچر پکې موجود ول. دا دا رقم موبایل جوړ سو، سمارټ فون جوړ سو. زما خپله په یاد په دا بلوچستان کې زه په یونیورسټۍ کې وم، تقریبا 25 کاله مخکې دا د خښته موبایل موږ ورته ویل انسټا موبایل ورته ویل، دومره لکه د وارلیس غوندې د غټ شی ولو نه موبایل ولو. دا سیم کارډونه هم نه کې لوېدل، باقاعده به یو کنکشن بیولو، یو منظوري بیوله، بیا به د هر چا هغه چې د چا سره به لګیا وي په مس کال به دې هم ور وکړي، په هغه به هم پیسې کاټېدلې. چا ته چې به د ټلیفون کوئ ستا پیسې خو به کاټېدلې، د هغه به هم پیسې کاټېدلې. نو مقصد مې دا دی چې د هر شی چې کله جوړ سوی دی اول د واره خلکو ټکرې کې خوړلې دي، مشکلات پکې راغلي دي، هغه طرح مکمل شی نه ولو څه طرح چې دا اوس موجوده زموږ په لاس کې دا موبایلونه دي د دې شکل اول د واره نه و. دا کمپیوټرانو دا لیپټاپ چې و د دې شکل اول د واره دا طرح نه ولو. دغه دا اول د واره وي سی آر به ولو، پروجیکټر به ولو، دا ټیپونه راواخه، د ریډیوګانې سره راواخه، څنګه شکل ریډیوګانې ولې غټې دومره لکه ټیبل داسې راولې. دا ټي ویګان به په یاد ولو، دی دروازې به خلاصېدلې بندېدلې به، بلیک اینډ وایټ به ولو. نن سبا وګوره هر د یوټیوب په ذریعه باندې
او د سمارټ موبایل په حواله باندې سینما او بایسکوپ او وي سي آر او هر شی ګړۍ او هر شی په دغه سمارټ فون کې رالو. په را روان وختو کې به څه ته راوینه. نو دا هر شی چې چا یو واره ایجاد کړی دی، د هغه څه مخکې ټکرې خوړلي دي، تجربه یې حاصله کړې ده او کوششونه کړي دي، بار بار کوششونه کړي دي. نو دوستانو، همیشه چې دا یو شی په دنیا کې چې یو شی جوړیږي، یو اصول په ټوله دنیا کې کارګر دی چې بایي اصلاحات به کوې، اصلاحات به کوې، نوې نوې تجربې به کوې. دا نه اصول هغه به اوسي، داسې نه اصول هغه به اوسي. ته به بار بار کوششونه کوې، په دا خپل کار کې به کاملیت راولې. زه به یو مثال درکړم. دا زما یوټیوب چینل چې و، دا ما دا اوس یوه میاشت مخکې خلاص کړی. نو په اوله ورځ یې یو سبسکرایبر نه ولو نه. اوس خو شکر دی هغه د سبسکرایبر شته، ورځ په ورځ یې زیاتیږي. یو ویډیو چې اپلوډ سوله یو ویوز یې نه ولو نه. لیکن زه خو نه وم مایوس سوی نه. ما د چه څه شروع کړ؟ د اول د زیرو څه مې شروع کړ. د زیرو څه ما سټارټ واخیستی، دا رقم واخیستی. نو دا رقم سوکه سوکه چې دی هغه زه پر مخ باندې ځمه. دا پروجیکټ په مخ ځي. هر ماښام به زه ویډیو کوم، ویوز به زیاتیږي، سبسکرایبر به راځي، پښتانه به په خبریږي، ځوانان به په خبریږي چې باید نقیب کلزی چې دی اوس په ټیک ټاک او پر فیسبوک نه دی بلکې پر یوټیوب باندې راغلی دی. خلک بیا ګوري، یو بل ته بیا استی او د دې زما شته کم مجلس کې د دې څخه فایده حاصلوي. ستی واتساپ ګروپو کې به مجلس راځي، زه به دلته نشر کوم، ستی به کمنټونه یې هغه به بیا زه وایم. څوک چې یو ښه یو مجلس را سره وکړي، زه به هغه په خپله ویډیو کې په نیکسټ ویډیو کې شیر کوم. نو دا یو سیسټم به روان وي، انټرویوګانې به روانې، زما دغه موټیویشنل ویډیو به را روانې او زه به خلکو ته لارې لکې ورښیم. دوی به ما ته میسیجز کوي، زه به د دوی څه زده کوم، دوی به د ما څه زده کوي. دا رقم دا یوټیوب چینل به پر مخ باندې ځي، ترقي به حاصلوي. لیکن که ما دا چرت وویلې چې یاره ته ودرېږه، ویوز یې نشته، سبسکرایبر یې نشته، نو خو بیا به مایوسي مخلر راسي، بیا خو به زه پر مخ باندې نسم تللی. او که زه دا چرت وم چې یا ته ودرېږه، زما هغه دومره ډېر غټ سبسکرایبر راسي، ویو راسي، بیا به نو زه ویډیو اپلوډ کوم. بایي کاملیت ته انتظار مه کوئ. موجوده چې کوم صورتحال دی، په دا کې خپله فیصله وکړئ. د مرګ و د درد غنی معلوم. وروره ښه خبره ده، د ښه پښتو چې د هغه وچاته ور وښوئ، دا هم یو صدقه ده. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې که ته خیرات او صدقه دا نسې کوئ، نو یو ښه مجلس، یو ښه خبره، یو ښه خندا د چا سره وکړي، دا هم چې دی صدقه او خیرات په درجه کې الله پاک شماري چې چاته یو ښه مجلس وکړي. موږ هم دلته یو ښه مجلس کو، نوی نسل ته ورښیو. تاسو نه وینئ دا نوی نسل چې دی د مایوسي شکار دی. زه خپله ماته څو کسان را معلوم دي چې خپل ژوند یې خراب کړی دی، تباه او برباد کړی، نشو لره تللی دی، ځان یې خراب کړی دی او تباه او برباد سوي دي، خاندان یې هم خراب کړی دی، خپل ژوند یې هم د لاس څخه ایستلی دی. نو دا ولې کېږي؟ دا په دې کېږي چې زموږ علما او سکالران او تعلیم یافته خلک، لیکچراران، دا پوهان خلک، دا قوم ته ښه لاره لیکه نه وښیي. بس ګرده ورځ زنده‌باد و مرده‌باد دا ورښیي، په سیاست په دا شی اخته کوي. نور ژوند نه روزګار نه سیسټم نه یو ښه پښتو، یو ښه تاریخ، یو ښه مجلس، ناسته پاسته، د مشرانو قدر، په کشرانو باندې شفقت، یو لمونځ، یو اودس، یو ښه لاره لیکه، د نشو څخه لیرې، د غلط سوسایټي څخه لیرې، دا لاره لیکه نه ورښیي. بس وایي ته په ما پسې شه، زه د مخه یم، زه د قوم مشر یم، ته زنده‌باد و مرده‌باد کوه، دا توپک دی، دا شی دی، بس دا زما حفاظت کوه، ته زما سکیورټي یې، ته زما قوم یې، ته زما عزیز یې. نو دا عزیزګلوي موږ څه کوو چې موږ ته روزګار نه کړي راښی، یو تعلیم یافته خبره نه راوښیي، د یو ښه قومو سره مثال نه کړي، زموږ علاقې له تعلیم نه راولي، اسپتال نه راولي، روډ نه راولي، زموږ وکلي ته چې دی ګیس و بجلي و روډ و اسپتال و سکول و کوچنیانو دا سیسټم روزګار نه راوښیي، زموږ ځوانانو ته لارې لیکې نه ورښیي، د قومو سره د سیالانو سره مخامخ په سیالي کې نه ودروي. نو دا مشر بیا موږ څه کوو؟ نو خبره مې دا درته کوله دوستانو، کم کار چې تی روزګار په مخ راخیستی دی چې بایي زه به دا
کوکه خلاصوم، دا دکان به خلاصوم، دا کاروبار به خلاصوم. ضروري ده چې تاسو به ډېره غټه سرمایه لرئ، باید سټارټ وکړئ. زموږ په دې علاقه کې ماته را معلوم دی یو وخت ولو موږ په یو ډېر غټ ساعت باندې لګیا ولو، د هغه تیاري مې کوله، دا ساعتګران مې راوستلي ولو، داسې یو غټ جنګ جوش یو پروګرام ولو. نو په دا میله کې چې موږ دا جوړه کړې وله، په دا پښتون وطن کې میله موږ جوړه کړې وله، زه او زموږ وروڼو دا ګردو موږ جوړه کړې وله. په دا میله کې یو سړی چې و هغه لګیا ولو هندوانې یې خرڅولې. یو واقعه زه در سره شریکوم. موږ یو وخت یو ډېره غټه میله جوړه کړې وه. په دا میله کې یو ځوان لګیا ولو هندوانې یې خرڅولې، خټکي یې خرڅوله. ګردو پر خندل، ولې هی د پلانکي زوی یې هندوانې او خټکۍ خرڅوي. یقین ومنه هغه هلک د هندوانې او د خټکي څخه ترقي وکړله. نن په پښتون وطن کې در ده غټ سرمایه‌داره ګسره سته نه. یقین ومنه دا ګرد خلک په خبر دی چې زه د چا خبرې کومه، که نه منئ په کمنټ کې وګورئ چې څوک دی. د هندوانو سې زموږ په میله کې کاروبار سټارټ کړي. د دې علاقې د ګردو غټ بزنسمین دی، غټې کمپنیانې چې دي و ده ته ایجنسیانې ورکوي، داسې په پښو کې ورته ناستې وایي دا زما ایجنسي واخله، دا زما ایجنسي واخله. د ده بیا دا بدبختي ده چې کله یې سرمایه او پیسې زیاتې پیدا کړلې نو بیا یې خمار شروع کړي. بس دا رقم یې ژوند چې دی هغه برباد کړي. زموږ والا چې دی کله پیسې پیدا کړي بیا دویم دریم واده خامخا کوي او وټساپ نمبر او ټلیفون نمبر بدل کړي او خمار شروع کړي. زموږ بیا دا بدبختي د پیسه چې دی هغه نسو برداشتوی، زموږ د برداشته ووځي. الله دې دا خلکو ته هدایت وکړي. کنه د پنجاب د غټو سرمایه‌دارانو بزنسمنانو مقابله زموږ پښتون بزنسمن کولی شي. به د پښتون بزنسمن بیا دغه کور خراب دی چې تکبر وکړي. دوستانو دا کم کار چې تی په مخه راخستی دی یو سړی هم نسی کامیابه کېدی تر څو پورې چې دی ناکامه سوی نه. چې په ژوند کې ناکامي وویني، ټکر یې وخوري، یو تکلیف وګوري نه، نو تجربه دې وسي، هغه ټیم به ته دولتمند سرمایدار هم جوړ سي او امیر به هم جوړ سي، ترقي به هم او کامیاب انسان هم جوړ سي. او که ته انتظار کوې چې ته ودرې یاره که پلانکی شی ماته مناسب وخت په انتظار یې، مناسب وخت هېڅکله نه راځي وروره. وخت داسې په سپیټ باندې داسې روان دی. دا وخت چې دی د سویو د تازي ریس دی نه سوی منډې وهي تازي په پسې دی. دا وخت موږ وخت دا راسوی او تازي منډې سره وي. که ته انتظار کوئ چې وروره ته ودرې یو ښه وخت به راسي، بیا به زه کاروبار شروع کړم، بیا به زه دا بزنس شروع کړم، بیا به زه دا پلانکی کار وکړم، کومه منصوبه چې تی په مخ راخیستې هېڅکله داسې مناسبه وخت نه راځي. د کاملیت انتظار مه کوئ. بس د هغه وخت فیصله وکړئ، خپل کار ته دوام ورکړئ، د زیرو سه سټارټ کړئ. کار چې دی هغه د زیرو سه سټارټ کړئ. وروره غره ته لاره چې ده هغه د کښتې خوا سه راځي، د لوړې خوا سه څوک موږ نه دی لیدلی چې د لوړې پر غره باندې لاره جوړه سوې ده. ټیک ده، غر چې هر څومره اوچت وي خو لاره لري، لیکن لارې د کښتې څه ده. ته دا قدم واخلی او سوچ پر وکړئ، ټیک دی چې یو ښه کاروبار مې سوچ کړی دی، بس پر هغه باندې فیصله وکړئ، امین پر وکړئ، په شش و پنج کې ځان مه اچوئ، بس یو دم لاس ور واچوئ. که کامیابه سوې خو ګرد دنیا به دې وویني چې هغه دی لمر راوختی نه. که ناکامه سوې خو هغه دی تو غم سره پوه. خو هغه هم ما درته وویلې چې در څو پورې غم نه در باندې راغلی، تکلیف نه در باندې راغلی، یو ښه تلخ تجربه دې نه حاصله کړې، در هغو پر هېڅکله د کامیابي خوند ولکه واخلئ. کامیاب انسان هغه جوړېدلی سي چې په ژوند کې یو واره ناکامه سوی، ناکامه سه بیا ولاړ سه. زما دا څو پیجونه د فیسبوک چې د 2 پیجونه بند سولو، لیکن زه نه یم مایوس سوی. دریم پیج مې پسې خلاص کړي، اوس شکر دی د فیسبوک دا دریم پیج چې دی هغه ښه په ترقي باندې روان دی. ازاګۍ د پښتون وطن کې چې دی هغه خپریږي چې زه مازې ویډیو ورکم داسې روان سي. اوس مې دا د یوټیوب خلاص کړی دی، پر یوټیوب باندې هر ماښام مجلس کوو. دا سلسله به د شعور او د اګاهۍ روانې
او دا زموږ ټولنه چې ده دا دې باید چې مایوسه نه سي او کم دوستان ځوانان چې دا غواړي چې یاره ما دا پلانکی سوچ ولیدي چې وروره زه مځکه و اسمان د مځکې او د اسمان په فرق دی پکې چې تلته سوچ وای چې زه به دا وکم زه به دا وکم او چې کله عملی اکشن واخی چې یاره بس ټیک دی یاره بس دونګه وسم پیدا کی بس دغه مناسب ټیم دی راس چې واخی دغه اکشن چې ته واخی دا داستا د سوچ د فکر او داستا عملی اقدام دا د مځکې او د اسمان فرق لري نه ځکه دلته د اسمان دونګه لوړ دی نو که ته دغه فیصله وکړې چې یاره زه دا کار په مخه راخلم د خلکو خبرو ته مه ګوره چې وروره زه دا پلانکی به څه وایي پلانکی به څه وایي یاره دونګه کم سرمایه سه مې کار شروع کړی دی باید د زیرو سې سټارټ که غټ غټ سرمایه‌داره خلکو دا کانیانې پر یوټیوب باندې نه ګوري نه وایي د زیرو سه مې سټارټ کړی ما نه درته ویلې چې اول د واره سایکل چې جوړېدی نو دا څنګه جوړ سول نو چا جوړ کړي نو څومره تکلیفونه به پر راغلي دا موټرسایکل چې جوړ کړي کمپیوټر چې جوړ کړي دا رقم ته چې هم دا کاروبار په مخه راخې یا دا نوکري په مخه راخې یا دا یو پروجیکټ په مخه راخې یا ډیجیټل دنیا کې ځان چې دوی متعارفه کوي یا یوټیوب خلاصوي یا بل داسې کار کوي نو باید چې ته اکشن واخې دا پیسې هغه پښتانه وایي پیسې راپورته که بس کار راواخه پټو وڅنډه بس کار راواخه دا رقم خلک د ګایېږي وروره دنیا خولې نه بندېږي وروره بس لګیا اوسه خپل کار کوئ چې کامیابه سي ګرد خلک به ستا چې دی هغه عزت کوي او که ناکامه سوې خو ته پوه سولې خپله تجربه دې پوه سوه تجربه خو به دې وسي نو دوستانو کم سوچونه چې مو ولیدې راسئ د نن څخه دا فیصله وکړئ د سبا څخه دا فیصله وکړئ چې یاره بس زه پر دا پروجیکټ باندې کار کوم بیا نو استحکام باید چې پکې وي بیا نو دا نه چې وروره ته پر مابین پرېږدې بس بیا نو لګیا اوسه بیا د بید ماپې لکه خر رقم لګیا اوسه انشاءالله کامیابي به ستاسو پښو لار راځي که خدای کول کم سړی چې ناکامه سي هغه به ضرور کامیابه کیږي نن زموږ دا میسج دی ان شاء الله تعالی سبا بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ماته راکړئ اجازت خو دغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ یو بل ته واستوئ د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا ویډیو اول د واره در تاسو در ورسیږي ان شاء الله تعالی دا زما یوټیوب چینل کامیابه کړئ کمنټ ضرور پر ورکړئ او دا لینک هم شیر کړئ په واتس اپ کې چې نورم پیدا جن واخلي حاضردم راکړئ اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد